کم خلک قرآن سره مینه لري او په هغې معنو باندې پوهیږي نو هغوی ته قرآن لوستل ډېر خوند درکوي. او کم خلک په قرآن آیتونو نه پوهیږي او پوهېدل غواړي هم نه نو هغوی ډېر ژر ستړي شي. او که امام مونځ کې لږ هم زیات وخت ولګوي نو بیا داسې خلک وایي چې مړه دی خو مونځ ډېر زیات اوږد کو، خدای دې مونږ ته وبخي. مونږ بیا مونځ کې لږ ساعت پس وخت ګورو او په سکندونو حساب ایږدو. تاسو خبر یې چې څومره خلک مانځه کې بیا وخت ګوري؟ تاسو به حیرانه شئ. او بیا د تراوو کې څه کېږي نو هغې خو تپوس هم مه کوئ. زما په خیال کې چې جومات کې یو نوټس بورډ وي نو هغې باندې دا نوټس هم لګول پکار دی. څنګه چې دا نور نوټس وي چې خپل بوټان دلته پرېږدئ، نو یو بل نوټس دې داسې وي چې خپل ګړۍ دلته پرېږدئ. مونځ په ارامه لوستلو کوشش کوئ او بیا وخت مه ګورئ چې څومره ساعت تیر شو او اوس څومره ساعت تیر شو، ځکه چې دا د الله کور دی. ما ته یادېږي چې یو ورځ ما مونځ کو او ما سره یو کس ولاړ و، نو هغې بیا وخت کتو او خپل سر یې خوځو او ما بیا سوچ کو چې مړه تا سره مسله څه ده؟ ته مونځ کې ولاړې او بیا وخت ګورې او بیا داسې سر هم خوځئ. ته خو عبدالله جوړېدو په ځای عبدالسات یا عبدالوخت جوړ شوې. نو دا روجو کې به تاسو ته داسې ډېر خلک ښکاري کوم بیا وخت ګوري او بیا دا ګوري چې مونځ په څومره ساعت کې خلاصېږي. نو که ستاسو کور کې څه مسله وي او که حقیقت کې امام ډېر اوږد مونځ لولي او رکوع کې نه ځي، نو تاسو هغې ته تللی شئ او ویلی شئ خو ډېر مینې سره او په ارامه چې ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی تلاوت کوئ، خو مونځ لږ اوږد شوی و ځکه چې زموږ سره مشران هم وي او ماشومان هم وي نو هغوی دومره نشي ودرېدی. نو تاسو داسې ویلی شئ، خو یو خبره دا هم یاد ساتئ، حدیث کې دا راځي چې مشرانو پام کول دي، خو د دې دا معنی نه دی چې تاسو مونځ کې الف با تا سا وللی او بس الله اکبر. ځینې خلک دې له داسې پوهېږي چې نبي صلی الله علیه وسلم پام کولو نه ویلي دي، نو بیا لازمي دی چې تاسو به مونځ کې سورة کوثر لولئ چې امام دې مونځ کې بس دا واړه سورتونه ولولي او بیا الله اکبر. چې زه د مشرانو او بوډاګانو ډېر پام کوم ځکه زه دا سورة کوثر لولم. خو بیا تاسو سنت کې هم تلاوت ته ګورئ چې نبي صلی الله علیه وسلم په مونځونو کې څه شی به لوستو. د سحر مونځ یو ډېر لوی مونځ دی، ماښام ډېر وړوکی مونځ دی او بیا ماسخوتن یو اوږد مونځ دی. نو د دې معنی دی که یو کس ناروغه دی او که بوډا دی نو هغه مونځ کې کېناستی شي. نو تاسو نورو باندې په زور سنتونه نشئ خلاصولی. زه هیله لرم چې تاسو دا پوه شئ ځکه چې ډېر خلک په دې باندې سم نه پوهېږي. نو خلک وایي تاسو ډېر اوږد لولئ، نو زه هغوی ته ویم چې دا خو د سنت تلاوت دی، زه خو په دې نبي صلی الله علیه وسلم سنت عمل کوم. نو دا خبره مونږ ته سنت نه معلومیږي چې اوږد سورتونه په مونځ کې لوستل پکار دي. نو که تاسو دا غواړئ چې زه هر مونځ کې د واړه سورتونه دې لولم نو داسې نشي کېدی ځکه چې هغې حدیث دا معنی نه دی چې د واړه ماشومانو، ښځو او مشرانو پام کوئ. نو که مونځ ډېر زیات اوږد وي نو بیا ماته وایئ، خو هر ځل تاسو په خپل خوښې مونځ نشئ لنډولی.